TTP مولانا حمید الحق پاکستانی استخباراتو ISI وژله. سلام وخت بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. تحریک پاکستان ډلې پر اکوړه خټک حقانیه مدرسې برید د پاکستان د څارګرۍ ادارې یا ISI کار بللی دی. یادې ډلې یو اعلامیه کې دا برید غندلی او ویلي دي چې دا برید د علماو او مذهبي مشرانو د خاموشه کولو لپاره ترسره شوی. اعلامیه کې ویل شوي چې مولانا سمیع الحق د طالبانو ملاتړ کوو او د دولتي فشارونو باوجود یې د هغوی پر خلاف فتوا ورکول نه منل چې له دې امله ووژل شو. TTP دغه راز خبرداری ورکړی چې دا ډول بریدونه به د دیني علماو آواز چوپ نه کړي بلکې د حق داعیان به لا نور پیاوړي شي. اسلام راو د